السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې ټول ملګري به روغ او جوړ اوسئ، صحت په جامو کې وپټ اوسئ. زه غواړم چې نن ورځ تاسو ته د ریکمنډیشن لیټر په اړه باندې یا سپارښتنې لیک چې ورته وایي پښتو کې، دې په اړه باندې تاسو ته لنډ غوندې معلومات درکړم. ډېر داسې ملګري دي چې هغوی د دې ریکمنډیشن لیټر په اړه باندې مطلب ډېر د ستونزو سره مخ کېږي او مشکلاتو سره مخ وي. نو زه غواړم چې لږ د دې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. ډېر ملګري چې په دې نه پوهېږي د هغوی به یو څه دې په اړه باندې هغه مشکل چې لري هغه به حل شي انشاءالله. نو زه بغیر له دې نه چې تاسو وخت ونه نیسم نو راځم ریکمنډیشن لیټر په اړه باندې هغه کوم معلومات چې یو څه زه پوهېږم ما راجمع کړي تاسو سره شریک کړم. امید ده چې خوښ مو شي. د ترکي سکالرشپونو لپاره داخلي هم پیل شوي دي. نن دغه د 11 تاریخ ته د جنوري د 10 نیټې څخه 2023 کال د فبروري تر 16 نیټې پورې دغه داخلي جریان لري. نو دغه داخلو لپاره تر ټولو مهم چې دغه ډېر زیات رول لري په د یو محصل یا د یو زده کوونکي د سکالرشپ په ګټلو کې هغه ریکمنډیشن لیټر ده. ډېر زیات مهم ده او باید په دې کې ډېر زیات دقت وشي د دې په جوړولو کې. نو زه غواړم چې نن تاسو سره هغه نقطې کوم چې ریکمنډیشن لیټر کې ډېرې زیاتې مهمې دي او باید هغوی ته ډېر زیات پام وشي تر څو هغه باید په ریکمنډیشن لیټر کې په نښه شي او هغه باید ذکر شي یا په هغو ته بیا ډېر زیات په هغو باندې ډېر زیات فوکس وشي تر څو هغه د سکالرشپ کومه کمیټي چې د هغه ستاسو ریکمنډیشن لیټر وګوري د هغه په تور باندې تاسو په اسانۍ سره هغه د سکالرشپ لپاره کاندید کړي. نو ریکمنډیشن لیټر چې د عموما د یو سکالرشپ د ګټلو لپاره یا د یو بل شي د یو وظیفې یا یو دندې اخیستلو لپاره په یو پروجیکټ کې د هغه لپاره هم ریکمنډیشن لیټر لیکل کېږي. یوازې د سکالرشپ لپاره نه لیکل کېږي. کولی شئ یو شرکت لپاره تاسو غواړئ چې یو وظیفه واخلئ نو هغې لپاره هم تاسو کولی شئ یو کس ریکمنډ کړي. خو زه نن د سکالرشپ په اړه عموما د سکالرشپ بیس باندې غږېږم چې هر سکالرشپ ته تاسو ریکمنډیشن لیټر څنګه برابروئ. نو په همدې اړه زه تاسو ته غواړم چې وضاحت درکړم. ریکمنډیشن لیټر چې ده د یو سکالرشپ د لومړني او اساسي معیارونو پوره کولو لپاره یو نومان کس یا یو کس چې غواړي چې هغه د سکالرشپ لپاره داخله وکړي او سکالرشپ وګټي نو د هغه ځانګړتیاوو او د هغه لاسته راوړنو په اړه معلومات چمتو کول دي. یعنې دا په یو صفحه کې د هغه څوک چې سکالرشپ ته داخله کوي د هغو په اړه د هغو ځانګړتیاوې او د هغو لاسته راوړنې کوم ګولز چې دي کوم هغه اچیومنټس چې دي واډونه چې دي او هغه کوم سکل لري د هغو په اړه معلومات چمتو کول په یو ورقه کې دې ته ریکمنډیشن لیټر ویل کېږي. او بل له دې نه بغیر دغه ریکمنډیشن لیټر چې دا دومره زیات رول لري کېدای شي تاسو دغه ریکمنډیشن لیټر دې سبب وګرځي چې تاسو ډایرکټ هغه ته سکالرشپ ته کاندید کړئ او یا کېدای شي دغه ریکمنډیشن لیټر په واسطه تاسو ټول سکالرشپ څنګه سي رد سي یا ریجیکټ سي. صحیح ده. مهم نو پکار ده چې دغه سکالرشپ کې تاسو په ریکمنډیشن لیټر کې تاسو باید ډېر زیاته توجه وکړئ، ډېر زیاته داسې ډول برابر کړئ چې تر څو ستاسو سکالرشپ ګټونکي شئ. ممکنه دلته تاسو یو څوک ریفرنس لیک یا ریفرنس لیټر هم ورته غوښتنه وکړي. مثال ډول ته یو استاد یې ستا نه څوک یو ریکمنډیشن لیټر ریفرنس لیټر غواړي یا ممکنه ده یو چا ته تاسو ریفرنس لیټر لیکئ. په هر حالت کې د ریکمنډیشن لیټر یا ریفرنس لیټر کې معلومات باید داسې برابر شي ریکمنډیشن لیټر کې چې تاسو کومه غوښتنه کوئ او یا دغه غوښتنه کوي باید دا ډېره کلیر هلته ذکر شوي وي او همدارنګه ریکمنډیشن دغه ټکس چې کوم تاسو لیکئ جملې چې تاسو لیکئ باید دا ډېرې اسانه او ساده وي تر څو هغه لوستونکی په اسانۍ سره پرې پوه شي، په اسانۍ سره اخیستل واخیستل شي او ستاسو کوم هغه ابجکټیو هغه سکل چې دی هغه ډېر په څرګند او ښکاره ډول ذکر شوي چې هغه په اسانۍ پوه شي مطلب ترې واخلي. بله مهمه خبر په دې کې دا ده چې ریفرنس لیټر چې ده دا په اصل کې د ریکمنډیشن لیټر سره ورته دی، ډېر کم فرق لري. معنا دا چې ریفرنس لیټر چې ده دا یو نامعلوم کس ته لیږدول کېږي. یعنې نامعلوم کس دا معنا لري چې ته غواړې چې یو استاد ریکمنډیشن ریفرنس لیټر لیکي نو تی چا ته لیږي تا نه کوم شاګرد زده کوونکی غواړي د هغه زده کوونکي په اړه کېدای شي ته پوره معلومات ونه لرې نو چې ته هغه ته لیږې نو دغه عموما ریفرنس لیټر راځي. یا ریکمنډیشن لیټر چې دا یو پیژندل شوي کس ته لیږدول کېږي. معنا یو استاد یو شاګرد ته ریکمنډیشن لیټر ورکوي نو دغه ریکمنډیشن لیټر کې چې دی
ریکمنډیشن لیټر چې دا یو معلوم یو پیژندل شوي کس د یو استاد لخوا څخه یا د یو سوپروایزر لخوا څخه که د مکتب استاد وي یا د پوهنتون استاد وي یا یو بل داسې نږدې ملګری استاد یې پوهنتون کې تاسو ته لیږي نو هغه یو معلوم کس ته لیږل کېږي. تاسو بل عینه تر دې ډېره پورې ټول پیژنئ، ستاسو هر کرکټر به ورته معلوم وي، ستاسو سکیل به ورته معلوم وي، ستاسو هغه اچیومنټ چې کوم تاسو کړي په لایف کې یا په همدغه سټډي پیریډ کې چې تاسو کړي د هغه به ټول دې ته د هغه کس ته معلوم وي چې کوم ستاسو په اړه باندې هغه ریکمنډیشن لیټر لیکي. صرف دغه ډېر کم فرق لري ریفرنس لیټر او ریکمنډیشن لیټر دومره خاص فرق مطلب نه لري. هغه څوک یا د هغه چا څخه چې ریکمنډیشن لیټر غوښتنه کوي تاسو که استاد کار څوک یې لکه د پوهنتون یا د مکتب ښوونکی یا یو بل روزونکی یا ستاسو د ریسرچ سوپروایزر چې تاسو مخکې ویلي یا ستاسو نږدې ملګری استاد وي د ټولنې یا د کوم شرکت مشر وي یا نور نږدې ملګري چې تاسو د اوږدې مودې لپاره پیژني نو تاسو په اړه پوره معلومات ولري. مطلب دا چې تاسو هغه پوره پیژني، ستاسو وړتیا او ستاسو قابلیتونه ورته پوره معلوم وي، ستاسو په اړه هغه مثبت او ښه نظر ولري، یعنې هغه داسې فکر او نظر ولري ستا په اړه باندې چې مطلب ستا سره ښه تعلقات ولري، ستاسو نه هغه مطلب ښه میسج اخیستی. داسې نه چې تاسو سره هغه یو څه مشکلات راغلي نو ته به یې د هغه نه ریکمنډیشن لیټر غوښتنه کوي نو شاید هغه ستاسو منفي نقطې په هلته په ریکمنډیشن لیټر کې ولیکلو، ستاسو ریکمنډیشن لیټر کې چې یوه منفي نقطه راشي هم ستاسو ریکمنډیشن لیټر په واسطه باندې ستاسو سکالرشپ څنګه کېږي ریجیکټ کېږي، ستاسو سکالرشپ ته نه سلیکټ کېږي. نو مهمه دا ده چې تاسو په دې کې ډېر زیات سوچ وکړئ. بل ستاسو لپاره چې دغه کوم کس ریکمنډیشن لیکي که استاد کار څوک دا باید په دې پوه وي چې ته څه شي لپاره دا اپلای کوې، د ریکمنډیشن لیټر د څه شي لپاره جوړوې، د کوم سکالرشپ لپاره جوړوې، دغه سکالرشپ نه باید خبر وي. نو باید داسې یو ریکمنډیشن لیټر تاسو ته جوړ کړي چې هغه دغه برسونو هغه پوره اړتیاوې پوره کړي، هغه کوم اړتیاوې چې د برس چې دي د ریکمنډیشن چې دي هغه باید په دې ریکمنډیشن لیټر کې د خپلې پوره کړي، هغه ټولې باید واچوي. همدغسې یو مکمل یو بشپړ ریکمنډیشن لیټر جوړ شي دغه سکالرشپ لپاره نو هغه سکالرشپ ډېر په اسانۍ سره هغه زده کوونکی ګټلی شي. بل دا چې کله یو ریکمنډیشن لیټر چې کله یو استاد د یو زده کوونکي په اړه لیکي نو زده کوونکي ته پکار دي چې د استاد سره کیني او هغه کومې جملې هغه کوم شیان چې په ریکمنډیشن کې لیټر کې لیکي د زده کوونکي په اړه باندې زده کوونکي د سکلز او د هغه اچیومنټس په اړه او یا د هغه اکاډمیک سکل چې دی یا کمیونیکیشن سکل یا نور کوم د صنف نه د باندې کوم اکټیویټیز چې دوی په لایف کې کړي دي د هغه په اړه چې دوی کومې جملې چې باید استاد د همغه زده کوونکي سره په مشوره باندې دغه جملې جوړې کړي او داسې ښایسته جملې جوړې کړي چې په هغه باندې زده کوونکي ټول هغه ایبیلیټیز هلته په هغه سکل چې کوم دی هغه په ریکمنډیشن لیټر کې هلته راشي او هلته وښودل شي چې تر څو داسې جملې ذکر شي چې تر څو هغه کومه کمیټي د سکالرشپ کمیټي چې دغه ریفرنس ریکمنډیشن لیټر لولي نو ډایرکټ باید هغه متاثره کړي چې تر څو باید دې ته مجبوره کړي چې ته دغه کس باید سلیکټ کړي. بل هغه څوک چې تاسو ریکمنډیشن لیټر لیکي نو په ښکاره ډول تاسې باید هغو ته ووایئ چې یاره مطلب دې کې تاسو باید شرم ونه کوئ چې استاد راته ریکمنډیشن لیټر جوړ کړه او بس راویې لږه تاسو هغه سره باید دا ټول شیان شیر کړئ چې یاره دې کې باید تاسو شرم ونه کوئ او ته ښکاره ووایئ چې یاره زما ابجکټیو چې دي دا د خپل ابجکټیو خپل ګولز ورته ووایه چې د خپل دې کې ګولز ډېر زیات مهم دي ستا ګول په بیس باندې تا کولی سي یو سکالرشپ کمیټي چې کوم دغه ته په اسانۍ سره سلیکټ کړي نو تاسو به خپل استاد سره هغه کوم ګول چې تاسو دي هغه به تاسو د هغه سره ضرور شریکوئ چې تر څو په ریکمنډیشن لیټر کې تاسو هغه جملې ولیکي. د ریکمنډیشن لیټر ته یا د ریفرنس لیټر ته دې ته سیل لیټر هم ویل کېږي. دا تاسې خرڅول معنا دا چې تاسو په یو شی خرڅوئ نو د هغوی هغه شی چې خوښېږي په هغوی کې خو به یو څه کوالټیانې ګوري که نه نو په دې کې تاسو باید استاد یا ستاسو د ریکمنډیشن لیټر داسې برابر کړئ چې ستاسو هغه کوالټیان هغه کس وګوري هغه سکالرشپ کمیټي وګوري او ډایرکټ تاسو سلیکټ کېږي نو دا سکالرشپ د ریفرنس لیټر یا ریکمنډیشن لیټر ډېر زیات مهم ده. نو په دې باندې ډېر زیات فوکس باید وشي چې کله تاسو یو سکالرشپ لپاره هر سکالرشپ لپاره چې تاسو داخله کوئ نو په دې ډېر زیات فوکس تاسو باید وکړئ. او بل له هغه نه وروسته د اکثره برسونو چې تاسو وګورئ د اکثره برسونو لاسته راوړونکي څوک چې د اکثره برسونو دغه ګټونکي زده کوونکي چې دي هغوی ځانګړي اهداف لري باید تاسو خپل اهداف معلوم وي خپل فیلډ کې تاسو چې کوم اهداف لرئ کوم اچیومنټ لرئ هغه باید کې ذکر کړئ. نو اکثره سکالرشپ کمیټیانې چې دغه هماغه اهدافو ته ګوري د هماغه اهداف په اساس باندې یو زده کوونکی څنګه کوي سلیکټ کوي
مطلب تاسو چې کله ریکمنډیشن لیټر لیکئ نو تاسو باید دې کې زیات سوچ وکئ. داسې نه وي چې یو جنرال ریکمنډیشن لیټر ولیکئ. ستاسو په ریکمنډیشن لیټر کې باید ستاسو خپل فیلډ څه هغه کوئ، فیلډ بیس باندې ریکمنډیشن لیټر وکئ. ستاسو مثال ډول سره مثال ډول اقتصاد ویل، په اقتصاد کې چې تاسو کوم ایکسپیرینس لرئ، کوم اچیومنټس لرئ، واړتون لرئ، همغه اقتصاد بیس کې مطلب تاسو همغه شیان ولیکئ. خپل سکلونه او ایبیلیټیانې هلته وښیئ. ستا کوم اکټیویټیز کړي یونیورسټي کې دي، کلاس نه د باندې کوم اکټیویټیز کړي دي، کلبونه کې دي کړي دي، کوم نور اکټیویټیز کړي دي، نو هغه ټول به تاسو په دې ریکمنډیشن لیټر کې لیکئ. مطلب دا نه چې جنرال غوندې یو ریکمنډیشن لیټر وکړئ. مثال ډول یو کس ته میډیکل وایي نو هغه میډیکل بیس باندې چې کوم د اچیومنټس دي، سکل دي، هغه باید هلته ذکر کړي. یو کس ته اګریکلچر یا زراعت یونیورسټي وایي نو هغه به همغه د زراعت مربوط کوم شیان چې دي هغه باید په ریکمنډیشن لیټر کې باید واچوي. دغه مشکلات ډېر زیات وي. اکثر ریکمنډیشن لیټرو کې چې دي هغه عمومي شیان اچول شي، عمومي شیانو ته ضرورت نشته. باید تاسو د خپل فیلډ هغه ستاسو خپل ګولز چې دي هغه هلته باید ذکر کړئ. خپل ګول ستاسو خپل فیلډ کې دي که نه، باندې خو نه وي، جنرال شیان خو نه وي ستاسو ګول نه، نو دې ته باید تاسو زیات دقت وکړئ که نه. دا ډېر زیات مهمه دي. نو ګوره که تاسو وګورئ ترکي بورسونه اکثره هغه زده کوونکو ته ورکړل کېږي چې هغه خپل ځانګړي اهداف او اچیومنټس او لاسته راوړنې لري. نو تاسو باید دغه اهداف او اچیومنټس تاسو معلوم وي. بیا له هغه نه وروسته هغه تاسو په ریکمنډیشن لیټر کې واچوئ او په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې هغه ترلاسه کوئ. بل تاسو ریکمنډیشن لیټر چې لیکئ دغه هم داسې نه وي چې 2-3 پاڼې یا 3-4 مخې، باید یو مخ وي تقریبا چې 300 نه تر 500 پورې ورډز ولري، 300 پورې کلمې ولري. دې نه باید زیات نه وي. که دې نه زیات شي نو بیا مطلب هغه لوستونکی چې د هغه هم څنګه کېږي، له دې نه سکیپ کېږي، دا وایي چې داسې یو اوږدې کیسې دي. نو دومره اوږدې کیسې باید پکې ونه کښل شي، باید پاور پوینټ پکې واچول شي. هغه کوم ضروري خبرې هغه پکې باید ایډ شي، نور اضافي خبرې باید پکې ایډ نه شي. لومړی تاسو باید دا تشریح کړئ چې دا څوک، مثال ته یو استاد یې که نه، ته یو شاګرد ته یا یو کاندید هغه غواړي سکالرشپ ته اپلای وکړي یو کس ته، نو ته یو استاد یې، هغه شاګرد ته ته ریکمنډیشن لیټر لیکي، نو ته باید هغه کس ما تا ته وویل چې هغه کس څومره پیژنې، هغه کس باید ته پوره وپېژنې. چې پوره وپېژنې ته بیا له هغه نه وروسته مطلب بیا ریکمنډیشن لیټر هغه ته جوړوه. چې یو کس ته نه پېژنې هغه ته ریکمنډیشن لیټر نشي جوړولی. باید دغه کس فیلډ وګورئ چې هغه په کوم فیلډ کې ایکسپیرینس لري، کوم فیلډ کې هغه سکل لري، مطلب هغه کوم سکلونه دي، دې په اړه باید هغو سره ته پوره باید آشنا یې. د هغه ایجوکیشن بیکګراونډ یې تا ته معلوم وي چې او د هغه کومې ځانګړتیاوې چې دي، هغه کوالټي د هغه زده کوونکي تا ته باید معلوم وي چې هغه له نورو نه یې دغه غوره دی، د بهتره دی، یعنې هغه استثنایي کوالټیانې، یعنې چې په نورو کې نه وي او په ده کې هغه کوالټیانې باید دغه زده کوونکي تا ته معلوم وي. او هغه مهارتونه او نور او هغه مهارتونه چې د زده کوونکي دي هغه باید تا ته معلوم وي، چې تر څو دا مهارتونه او هغه وړتیاوې، هغه کوم ابیلیټیز چې دي د زده کوونکي، د هغو ابیلیټیز یا کوم ایکسپیرینس چې د زده کوونکي چې د هغو په اړه باندې یو 2 مثالونه هم دلته پکې ورکړي په دې ریکمنډیشن لیټر کې، نو دا به د هغه ریکمنډیشن لیټر باندې مطلب یو خاص اثر واچوي. بل باید مثال په ډول سره د زده کوونکي پخوانۍ هغه کاري تجربه په خپل فیلډ کې او د هغه دغه اداري او محاوروي مهارتونه یې وګورئ او هغه اکاډمیک یا نورې لاسته راوړنې دغه زده کوونکي او په اړه باید معلومات ولري، او دغه هغه انټراکشن، هغه تعامل د خلکو سره، دغه ججمنټ دی هغو باید وګورو، د هغه ریلیبلیټي وګورو، بیا هغه انالیټیکل ایبیلیټي باید د دغه زده کوونکي وکتل شي. دغه ټول ته باید پاملرنه وشي. او تر ټولو مهمه خبره ده چې باید په دې ریکمنډیشن لیټر وخت کې هیڅ وخت باید خپلې کمزورتیاوې یا د زده کوونکي کمزورتیاوې په ریکمنډیشن لیټر کې ذکر نه، چې که چیرې ذکر شي ډایرکټ دغه زده کوونکي سکالرشپ څنګه کېږي، ریجکټ کېږي، نه سلیکټ کېږي. دې لپاره استاد باید په ریکمنډیشن لیټر کې باید هغه وړتیاوې دغه زده کوونکي داسې بیان کړي چې هغه لوستونکی، تاسو ته مخکې مو دا وویل چې هغه لوستونکی دغه ریکمنډیشن لیټر په لوستلو سره هغه دې ته هغه متاثره کړي، دې ته برابر کړي، یو مجبوره شي چې تر څو دا زده کوونکی د هغه لپاره سلیکټ کړي سکالرشپ لپاره. مطلب په ریکمنډیشن لیټر کې داسې باید کلیدي او مهمو ټکو باندې ټینګار وکړئ او د هغو یادونه پکې وکړئ د زده کوونکي په اړه باندې، چې تر څو دغه لوستونکی په بیا ستاسو غوښتنلیک وګوري او دې ته مجبور شي او هغه ډاډ ترلاسه کړي چې تر څو هغه دغه زده کوونکی خو هغه کې سلیکټ کړي د سکالرشپ لپاره. او همدارنګه باید تاسو تکراري جملې په دې ریکمنډیشن لیټر کې وخت کې هېڅ وخت کې تاسو تکراري جملې باید ذکر نه کړئ، او له دې نه بغیر
باید تاسو په لنډ ډول سره ټولې جملې ډېرې لنډې او خلاصه او مفهوم لرونکې جملې ستاسو جملې په حساب سره وي. باید حساب تاسو ته اندازه نه وي چې هسې بس یو عادي جمله هم پکې رالیکي، کیسې هم پکې لیک، دا شیان به نه وي. تاسو هره جمله حسابېږي، هر ورډ هم کاونټ کېږي. تاسو چې ما تاسو ته وویله چې ورډ باید په کاونټ سره وي، نو دې کې ډېر زیات توجه وکړئ. اوس راځمه په ریکمنډیشن لیټر چې ده دا څو برخې لري. نو تاسو ته ګورم دلته وګورئ، تاسو په دې سلایډ کې ګورئ داسې د تقریبا ریکمنډیشن لیټر هم 4 پارټه لري، 4 برخې لري. یو لیټر هیډ ده، او بس انټروډکشن ده، بل باډي ده او کنکلوژن ده. 4 برخې ریکمنډیشن لیټر لري. 4 برخې باید هر ریکمنډیشن لیټر ولري. د جنرال انټرنیشنل کوم هغه سټانډرډ چې دي هغه دي. اول لیټر هیډ کې باید کوم شامل وي. لیټر هیډ باید کوم ځای نه شروع شي. دا تاسو وګورئ دغه ښي طرف ته چې تاسو ګورئ، د ښي طرف کې ګورئ د مثال د مطلب، او د خوا په لیټر هیډ کې مطلب لیټر هیډ چې تاسو جوړوئ په هغه کې ریکمنډیشن لیټر کې باید له پورته نه پورته خوا کې د ورقې پورته چپ خوا کې باید تاسو اول باید تاریخ واچوئ، بیا له هغه نه وروسته نوم او ټایټل واچوئ. مثال ریکمنډیشن لیټر د مطلب سابجیکټ ولیکئ ریکمنډیشن لیټر، او بیا له هغه نه وروسته تاسو خپل هغه هم اچولی شئ، د سکول یا یونیورسټي نوم اچولی شئ، سکول نوم. بیا د هغه نه وروسته هغه ادرس هغه په کوم ځای کې ده، په کوم ښار کې ده، هغه زیپ کوډ او د هغه کنټاکټ نمبر د سکول، دا ټول باید تاسو کولی شئ واچوئ. دا ځینې وخت چې ده بعضې خلک بعضې ریکمنډیشن لیټر کې بعضې پروفیسران چې د هغه د ریکمنډیشن لیټر په اینډ کې هم اچوي، صرف یوازې پاس ټایټل ورکوي یا ټو هوم اټ مې کنسرن لیکي، یا یوازې لیکي ریکمنډیشن لیټر لیکي، او نورې څنګه کوي په اخر کې هم دغه مربوطه شیان اچوي. بل له دې نه وروسته چې دا انټروډکشن پارټ ده، په انټروډکشن پارټ کې ګوره په دې کې تاسو باید کوم شیان راولئ. یو کس یا یو استاد یا هر څوک چې ریکمنډیشن لیټر لیکي یو زده کوونکي ته، نو هغه باید په د کوم کس لپاره چې هغه لیکي باید د هغه په اړه باندې لومړی د هغه معرفت وکړي، لنډ معرفت د هغه وکړي. لنډ معرفت نه وروسته هغه کې معلوم کړي چې دوی ولې دا ریکمنډیشن لیټر لري، دا ریزن دوی کې باید ذکر کړي. او بل د ریلیشنشپ د کاندیډیټ سره چې دغه چاته چې ریکمنډیشن لیټر لیکي، د ریلیشنشپ څه شی ده، مطلب دا چې دغه زده کوونکي ته سره د رابطه معنا په سترو جوړه شوې ده، سی په واسطه جوړه شوې. مطلب کوم کلاسونه ورته کوم سبجیکټ یې ورته ویلي دي، په هغه سبجیکټ کې دغه زده کوونکي کومې وړتیا هغه سکیلونه دي هغه به دلته ذکر کړي. او له دې نه بغیر چې د هغه نور په کوم سیمسټر کې کوم سبجیکټ کې د زده کوونکي اخیستي دي، مطلب دغه ریلیشن ده چې مطلب دغه استاد دغه زده کوونکي ته کوم کلاسونه اټینډ کړي دي، کوم کلاسونه زده کوونکي د استاد سره اخیستي دي، نو هغه به دلته استاد ذکر کړي چې یاره دا ما سره په دې سبجیکټ کې وو او دغه وړتیاوې دي، داسې ګریډونه یې وړي دي، دا شیان به ولیکي. تقریبا دا باید له 3 نه تر 5 جملو نه زیات نه وي، او دا داسې اغېزمنې جملې وي چې مطلب هغه لوستونکی چې د هغه متاثره کړي. دا تاسو ته ما یو څو ټمپلیټس برابر کړي دي. انټروډکشن پارټ چې کوم دی د ریکمنډیشن لیټر مثال ډول اول مثال وګورئ. مثال په ډول دا یو مثال د تاسو دا جملې کټ پټ ما اخلئ، دې نه صرف یو کانسیپټ یا مفهوم واخلئ او په دې بیس باندې تاسو هغه خپلې جملې جوړې کړئ او بیا یې هلته خپل ریکمنډیشن لیټر کې برابر کړئ. دا د انټروډکشن پارټ چې ده صحیح ده. ګوره دلته لیکلي مثال I am pleased to write this letter in support of Abdullah. مثال Abdullah the registration number who has been one of my student during his BSc MS degree. کار یو چې لیکي په هر ډپارټمنټ لیکم خوښم at the Department of Computer Science ننګرهار University. I have known him from the September 2013 to date. تر ننه پورې دا دغه زده کوونکي او د استاد ترمنځ هغه اړیکه وښودله، د زده کوونکي لنډ تعریف یې وښود. او دې کې مطلب لکه ما چې درته ویل کې لنډ انټروډکشن د زده کوونکي په انټروډکشن کې، او د هغه اړیکه د استاد سره ښودل شوې ده. مثال ډول تر دوم ځکه کې تاسو وګورئ I wish to recommend Abdullah for the Turkish scholarship program as a teacher at Nangarhar University. I have worked closely with him for the past 4 years and have developed a great deal of respect for his remarkable young student during his study period, especially as his biology teacher at Nangarhar University. He has excelled in all academic fields. ګوره دلته مطلب بیولوژي هغه استاد ورته ښودلی چې هغه ریلیشن یې ورته وښودل چې د هغه مطلب ډېر یعنې تر ټولو ښه زده کوونکی ده په ټول اکاډمیک فیلډ کې مطلب ډېر ښه ټاپ ده. مطلب همدارنګه دریم مثال یې په همدې ډول وښیه. دغه د انټروډکشن پروګرافونو 3 مثالونه چې تاسو ته ما وړاندې کړل. بل دریم پارټ چې ده دریم پارټ دی هغه چې ده د ریکمنډیشن لیټر چې د هغه باډي ټیکسټ ده، باډي د ریکمنډیشن باډي ده یا بدن چې ورته وایي. د ریکمنډیشن لیټر په بدن یا باډي کې د زده کوونکي ځواک یا سټرنګ تشریح کېږي. مثال ډول سره دغه زده کوونکي دغه وړتیاوې ښیي، دغه ځانګړتیاوې ښیي،
دغه کوالټي ښیي، دغه سکیل ښیي، دغه ابیلیټیز ښیي، دغه اکیډمیک اچیومنټس ښیي، دغه ایوارډز چې کوم ایوارډونه کړي دا ټول باید استاد ذکر کړي او دغه تحصیلي وړتیاو په اړه باندې باید استاد څنګه وکړي، بحث وکړي او چې تر څو دغه زده کوونکی څنګه دغه سکالرشپ دغه اړتیاوې پوره کړي او د سکالرشپ څنګه وګټي، داسې یوه اړتیاوې هلته باید ذکر کړي د زده کوونکي په اړه باندې لیکونکی. بل د کولی شي مطلب استاد د کوونکي نمبرې ذکر کړي، دغه ما تاسو دغه اکیډمیک لاسته راوړنې ذکر کړي. کوونکي لاسته راوړنې باید په داسې ډول ذکر شي چې تر څو هغه د سکالرشپ کمیټي چې ده دا ولولي او هغه ډایرکټ څنګه کې سلیکټ کړي. او د زده کوونکي اخلاق او خوی او دا شیان هم باید ذکر شي، دغه انټراکشن او کمیونټي سکل کمیونیکیشن سکل چې دی دا هم باید ذکر شي چې تر څو سکالرشپ کمیټي دی نه متاثره شي او دوی سلیکټ کړي. او بل د زده کوونکي په اړه باید داسې په زړه پورې مثالونه په دې باډي ریکمنډیشن کې باید ولیکي چې د هغه تر څو هغه زده کوونکي د سکالرشپ لپاره مناسب وګڼل شي. کمیټي چې څوک غواړي او همغسې ترتیب ورته برابر کړي او داسې یو ترتیب یې جوړ کړي چې تر څو هغه سکالرشپ کمیټي چې دی هغه سلیکټ کړي. او بل بغیر له دې نه چې دا د صنفي فعالیتونه دلته ذکر شي، کلاس فعالیتونه، کلاس نه د باندې چې کوم فعالیتونه کړي دي چې د ښوونځي مثال ډول ښوونځي لیډرشپ کې برخه اخیستې ده، دغه زده کوونکي یا په کلبونو کې فعاله اکټیویټیز کړي دي، دغه اکټیویټیز په اړه باندې هم باید په دې پاراګراف کې د ریکمنډیشن لیټر لیکونکی باید د زده کوونکي په اړه دا شیان ولیکي، دا هم ډېر ضرور دي. بل په لنډ ډول به داسې ووایم چې یاره تاسو باید په دغه پاراګراف کې هر هغه څه شامل کړئ چې د سکالرشپ لپاره زده کوونکي غوښتنه کوي. یعنې سکالرشپ کمیټي چې کوم شی له زده کوونکي غواړي تاسو باید په دې پوه شئ هغه شیان ټول په همدې پاراګراف کې تاسو باید ذکر کړئ او دا روښانه کړئ چې ولې دوی د فرصت لپاره غوره زده کوونکي دي. مطلب دوی دغه لیکونکی باید دا په دې هغه کې روښانه کړي چې یاره دغه فرصت د سکالرشپ لپاره دا زده کوونکي ولې انتخاب شي، باید دا پکې ذکر کړي، ځکه زده کوونکي وړتیاوې چې دې کې ذکر شي نو هغه ځواب خپله پیدا کېږي. لپاره مطلب دغه یو څو مثالونه ما تاسو ته ذکر کړي دي. مثال ډول که یو سکول کې د 12 پاس یې هغه داخله کوي سکالرشپ لپاره، مثال ډول سره دا د استاد هغه باډي ټیکس د ریکمنډیشن لیټر ده. او مثال in the 12th grade Abdullah wrote an extraordinary paper on the development of creative identity او داسې نور. مطلب دا درې وړه تاسو مثالونه وګورئ. دومره چې د during his study his stay at Nangarhar University I found him one of the best student I deal with. دا مطلب دا د اخلاقو په اړه ستا دغه ابیلیټیز په اړه، کلاس روم اکټیویټیز په اړه، آوټ سایډ د کلاس روم نه چې کوم اکټیویټیز کړي دي په اړه باندې تاسو ته پوره معلومات باید استاد ولیکي. صحیح ده. اوس راځم څلورمې برخې ته. په څلورمه برخه کې چې دی په کنکلوژن ده، په کنکلوژن کې باید څه شی ذکر شي. کنکلوژن دا هم ډېر مهم پاراګراف ته. ریکمنډیشن لیټر باید کنکلوژن ولري، بغیر کنکلوژن ریکمنډیشن لیټر چې دغه نه لیټر ده. په دغه پاراګراف کې باید لیکونکی د کاندید په تایید باندې ټینګار وکړي، یعنې داسې جملې وکاروي په دې کې چې هغه ډېرې قوي او لنډې جملې او سکالرشپ کمیټي چې ده هغه دا وګوري او د کنکلوژن نه ډایرکټ باید زده کوونکی سلیکټ شي. په دې طریقه باندې مطلب دا جملې د لیکونکی باید استعمال کړي. او بیا له هغه نه وروسته باید خپل د تماس لپاره خپل برېښنالیک یا ټلیفون نمبر په اخر کې واچوي. ضرور نه ده یوازې برېښنالیک هم اچولی سي، یوازې ټلیفون نمبر هم اچولی سي. او بغیر له دې نه باید په اخر کې بیا له هغه نه وروسته لاسلیک وکړي دغه څوک چې دا ریکمنډیشن لیټر لیکي. او مطلب دا د دې معنی لري چې لاسلیک ته د ریکمنډیشن لیټر د تصدیق معنی لري. معنی که لاسلیک نه وي هغه ریکمنډیشن لیټر اکسیپټیبل نه ده، نه اپروو کېږي. له دې نه بغیر باید دغه کنکلوژن پارټ چې ده عموما باید له 2 څخه تر 4 جملو پورې اوږدوالی ولري. یعنې 2 نه 4 جملونه باید څنګه یې زیات نه وي، که زیات وي هم بیا مشکل جوړوي. دغه د ټمپلیټس دي ځینې د کنکلوژن پاراګراف چې د مثال in conclusion I would urge you to give as applications for scholarship strong consideration. If I can answer any question you may have or provide any more information please feel free to contact me at any time. د لاندې به کنټاکټ ورکړي. مطلب I believe Mr. Zubair's educational background, work experience and personal quality make him an ideal candidate for the scholarship program. He would benefit especially from the scholarship not only for the much needed financial assistance but also for the recognition that
that he program well effort him at the same time داسې بلا بلا بلا. نو دا مطلب دا نور هغه ټمپلیټس دي یا اگزامپلز دي د کنکلوژن پاراګراف دې نه تاسو یو کنسپټ اخیستلی سئ دا سیم ټو سیم مه لیکئ دا جملې دي یو کنسپټ واخلئ ساده جملې جوړې کړئ داسې یو جملې جوړې کړئ چې هغه لیکونکی په دې باندې پوه شي او ویونکی او ستاسو هغه زده کوونکی د سکالرشپ لپاره سلیکټ کړي. دا و څلرمه یا کنکلوژن برخه. امید لرم چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي او بل دې نه بغیر زه تاسو ته یو څو ټمپلیټس هم د ما سره شته تاسو سره به هغه دغه د ویډیو لینک په اخر کې شریک کړم او زه تاسو ته یو څو نور ټمپلیټس هم ښیم چې ما هغه ترتیب کړي دي په پاور پوینټ کې. دلته تاسو باندې وګورم هغه دلته یو څو ټمپلیټس تاسو یونیورسټیانو په واسطه باندې هغه تیار شوي دي. نو که تاسو وګورئ دا ټمپلیټسونه دي دې نه هم تاسو کنسپټ اخیستلی شئ. ګوره دا موناش یونیورسټي ده دا د بزنس یونیورسټي د ملایشیا ده دا ریکمنډیشن لیټر ده ګوره دا یې ترتیب ده په دې لکه دې نه هم تاسو یو کنسپټ اخیستلی شئ. دا هم بله یونیورسټي ده نارټرن اریزونا یونیورسټي ده صحیح ده د انجینیرینګ یونیورسټي د فورسټ یا نیشنل ساینس یونیورسټي ده او ګوره دا یې هم مطلب یو ټمپلیټ څه تاسو له دې نه هم یو څه اخیستلی شئ. له دې نه بغیر دا بله هغه د فلوریډا انټرنیشنل یونیورسټي ده اف آی یو یونیورسټي ده یو سکاله دا هم د ریکمنډیشن لیټر ده. ګوره دا هم ماته د سکالرشپ لپاره ریکمنډیشن لیټر ترتیب شوی ده. دا یو بل مطلب ریکمنډیشن لیټر ده دا هم د اکنامک او بزنس لپاره هغه ډپارټمنټ لپاره ده مطلب ډیفرنٹ فیلډ مختلف هغه ډپارټمنټونو لپاره ریکمنډیشن لیټر دا ټمپلیټ موجود دي. دا بل کوم بل د بزنس کالج ده د هغو هم مطلب سکالرشپ لپاره کمیټې لپاره سلیکشن کمیټې لپاره دا هغه تیار کړی ده کوم سټوډنټ لپاره دا ریکمنډیشن لیټر تیار کړی. نو دا دي دا ګوره د کوین میری یونیورسټي ده د لندن دا د هغې ریکمنډیشن لیټر ده. له دې نه تاسو هم یو څه اخیستلی شئ ترتیب په زده کولی شئ مطلب دغه ترتیب باندې تاسو جوړه کړئ دا به ډېر ښه دا مطلب هغه ټمپلیټس یو څه چې تاسو سره مې شریک کړئ. امید لرم چې خوښه شوي مو وي یو څه مو زده کړي یو څه د ریکمنډیشن په اړه باندې پوه شوي. دغه یو څو ټمپلیټس نور هم په ورډ پروګرام کې دي ما سره کولی چې تاسو څوک ضرورت لري تاسو سره زه شیر کړم انشاءالله او تاسو لپاره به ګټور وي. په اخر کې ملګرو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي انشاءالله د په زړه پورې ښه معلومات به زه ستاسو سره شریکوم انشاءالله وخت په وخت سره. ستاسو د چینل سبسکرایب کول او د ویډیو ته لایک او کمنټ ورکول به موږ تشویقوي چې تر څو له دې نه ښې او په زړه پورې ویډیوګانې او معلوماتي ویډیوګانې له ستاسو سره شریکې کړو ستاسو لپاره برابرې کړي. نور مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.